سلام ملگرو، نن راځو په انګلیسي ژبه کې د میوو نومان زده کوو. strawberry ځمکنی توت. pear امرود. berries توتان. fig انځر. guava امرود. apple سیب. apricot زردالو. avocado ناک ته ورته یو ډول میوه. banana کیله. cactus د کاکتوس میوه. grapes انګور. کیوي. lemon لیمو. mandolina مالټه. mango ام. melon خټکی. orange نارنج. pineapple اناناس. pomegranate انار. cherry ګیلاس. watermelon هندوانه. date خرما. peach شفتالو. coconut کوپړه. damson تور الو. liquid لوکات. blueberry د توتانو د کورنۍ څخه یو ډول توت. bitter orange یو ډول کلک پوست لرونکی نارنج. clementine مالټه. grapefruit مالټې ته ورته میوه چې دننه سور رنګ لري. bush butter یو ډول افریقایي میوه. china apple یو ډول کوچنی سیبونه چې ډیر په شمالي افریقا او جنوبي اسیا کې پیدا کیږي. country almond بادام. crowberry د توتانو د کورنۍ څخه یو ډول توت. blackberry تور توت. raspberry دا هم توت ته ورته یو ډول میوه دی. king coconut کوپړه. quince بیا. star apple ستوري ته ورته یو ډول میوه. dragon fruit یو ډول میوه. papaya خربوزې ته ورته یو ډول میوه چې معمولا په مکزیک، امریکا او هند کې کرل کیږي. tamarind املی دا خو بیخي ډیر تریو دی. carob یو ډول میوه دی چې د دانو څخه یې مختلف ځایونو کې کار اخیستل کیږي، مثلا چاکلیټ یا هم نور خوراکي توکو کې. انانا یو ډول میوه دی چې خوږ خوند لري. persimmon یو ډول سور رنګی میوه دی چې کله پاخه شي منځ یې نرم او خوږ وي. ککاو خو نو هر څوک پیژني، یو ډول میوه دی چې د دانو څخه زیاتره وخت چاکلیټو کې کار اخیستل کیږي او داسې نور ځایو کې هم استعمال لري. تاسو ککوي شیدې هم خوړلې دي که نه؟ tangerlo د مالټې د کورنۍ یا هم مالټې ته ورته میوه. pomelo نارنج ته ورته میوه دی خو خوږ خوند لري. cloudberry دا هم د توت د کورنۍ څخه یو ډول میوه دی. elephant apple دا میوه چې تقریبا 9.5 څخه تر 12 سانتي متره پورې اندازه لري. دا میوه فیلان هم ځینې وخت په ځنګل کې خوري. blood orange بلډ خو وینې ته وایي. blood orange یو ډول نارنج دی چې منځ یې د وینې په ډول سور رنګ لري. etrog لیمو ته ورته میوه. star fruit ستوري شکل میوه. wood apple لرګین سیب. korean melon کوریایي خټکی. buddha's hand لاس ته ورته میوه. مننه ملګرو چې تر دې دمه راسره واست. خدای دې وکړي چې درس څخه مو څه ناڅه زده کړي وي. د ویډیو لایک مو هیر نه ځي. که کوم پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ او همدارنګه په کومنټ کې راته ولیکئ چې ستاسو کوم میوه خوښ دی. تر راتلونکي درس په خدای پاک مو سپارم. ښه وخت ولرئ.